له بده مرغه زمونږ د پښتنو په معاشره کې په دومه خبره جنګ شروع کیږي. یو انسان د بل انسان ګریوان ته لاس واچي او جنگ شروع شي. د دې په نتیجه کې زمونږ خاندانونه تباہ و برباد شي، زمونږ رشتې ختم شي، زمونږ یارانې دوستانې ختم شي، زمونږ بزنس کاروبار ختم شي. اخر د داسې مشکلاتو نه د خلاصي لاره څه ده؟ یاد ساتئ دوستانو، په خاص توګه باندې مونږ پښتانه چې دي زمونږ روابط صحیح نه دي. مونږ چې څه ویل غواړو د هغې الفاظ زمونږ سره نه وي، د وجې نه مونږ جنګ شروع کړو. زمونږ سره الفاظ نه وي، زمونږ کمیونیکیشن سکل نشته، زمونږ ښه روابط نشته چې د خلکو سره به په څه طریقه باندې ته خبره کې خبره فیصله څوک به اورې څنګه، په چا به خپله خبره منې څنګه، په خپله خبره کې به اثرات څنګه پیدا کې. دا زمونږ نه دي زده، درز مار په دې کې جګړه شروع شي. د دې زه تاسو ته لنډ مثال در کومه. منګه خلک چې د چا نه خفه شو یا زمونږ سره بد وکړي یا یو څیز په منګه ښه ونه لګي، موږ دغه پسې ښه په تیزۍ لاړ شو، حالانکې دا زمونږ مطلب نه وي. نو زمونږ سره الفاظ نه وي، نو موږ ورته څه وایو؟ دا زړه مې وایي چې دا خوله در باندې ماته کړم، لاس خپې به زه په تا باندې مات کړم. ما خو د اوسه پورې د چا خوله نه ده ماته کړي، نه چا زما خوله ماته کړې ده. تاسو به هم تقریبا داسې نه وي کتلي، حالانکې دا زمونږ د خبرې مطلب نه وي. زمونږ د خبرې مطلب دا دی، تا چې دا کم کار کړی دی الفاظ دا ویل پکار دي چې د چا پسې لاړ شي، د چا نه خفه تا ته دوک رسولي ورته وایه زما ستانه دا توقعات نه وو، دا څه چې تا زما سره وکړله، کم از کم زما ستانه دا تمه نه وه، ډېر بد دې را سره وکړه، ما ته ډېر زیات مشکل پیښ شو، ډېر مې درنه دا زړه خفه دی. نو ستا په خبره کې به اثر وي. کم اورېدونکی چې دی هغه به ډېر زیات خفه شي، هغه به د ګیلې په توګه ستا دا خبره واخلي، حالانکې چام د چا خولې ماتې نه کړې ده اوسه پوري، خو صرف هغه خاندانونه پکې تباہ و برباد شي، هغه دوستۍ پکې ختمې شي. ځکه چې کله موږ داسې خبره کوو نو دا په خلکو داسې لګي چې لکه دا ماته یو قسمه کنزل کوي. نو دې د وجې نه موږ ته پکار دي ښه روابط ساتلو دپاره ذخیره الفاظ پکار دي، ښایسته الفاظ پکار دي. اوس فرض کا یو مشر یو کشر ته وایي چې زه به ستا سره داسې داسې وکړم، دې مخ ته دې وګوره، دې کار ته دې وګوره، ته خواړو د سړي بچی نه یې، که داسې درته ووایي نو پکار دی چې دا وړوکی ورته ووایي. دا کم چې کشر دی دې مشر ته وایي چې ته زما د پلار په ځای باندې، حالانکې غوسه هغه ته ونه کړي، هغه سره دې به جنګ کېږي نه، د هغه مطلب دا دی د دې مشر نه دې خفه شي. نو پکار دی چې دې ورته ووایي دې مشر ته چې کاکا یا ماما کم از کم ستا نه زما دا تمه نه وه، تا ته خو ما د پلار په تمه په حالاتو باندې کتل، ته زما د پلار په ځای باندې او تا ما ته ډېر بد الفاظ استعمال کړل، داسې تا ته نه کول پکار. نو هغه به سر ښکته کړي، هغه چې د خپل ګریوان کې وګوري هغه به خامخا د هغه نه معافي غواړي. نو زمونږ خلکو دغه مشکلات دي چې موږ سره ذخیره الفاظ نشته، ښایسته الفاظ نشته چې هغه خلکو ته احساسات بیان کړي چې آیا د دې انسان په دې زړه باندې څه تېرېږي. موږ مخې سره خوله دې ماتومه، لاس خپې د باندې ماتومه، اوس به داسې وکړمه، اوس به داسې وکړمه، ستا دا جرأت چې تا زما مخې ته راودانګله، داسې مه وایه، داسې ووایه چې زه خو ستا مشر یم، ما خو ستا نه دا تمه نه درلودله لکه تا چې دا زما سره څه وکړه، ما خو ته د زوی په ځای باندې ګڼلې. موږ ته دا الفاظ پکار دي نو زموږ مشکل به حل شي، بل انسان به د بل په خبره باندې پوه شي. دویمه خبره یاد ساتئ، ویښیار سړی چې کله یو محفل ته لاړ شي نو هغه به خبرې نه شروع کوي، هغه به د خلکو رایه ګوري، ځان به پوهه کوي چې دا خلک څه وایي، دا خبره د څه باره کې روان ده. که تاسو وګورئ که نه وکیلان خبرې وکړي جج ته، جج په آخر کې فیصله بیانوي. یعنی تاسو چې کوم ځای ته لاړ شئ اورېدل کوئ، داسې نه چې یو ځای ته لاړ شئ کړه 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 ما ترې ډودي د ځانه جوړ کړي چې څه الفاظ د سره مخې سره هغه جاجر وډزې، نو چې جاجر دې وډزه وروسته سره بیا الفاظ نه وي، ځکه چې ستا سره څه هغه تا مخې سره بیان کړه، په هغې کې بیا وروسته ستا نه څوک تپوس هم نه کوي چې ستا څه رایه ده. کله چې یو محفل ته لاړ شئ کمیونیکیشن روابط برابر ساتئ د خلکو سره، خلک واورئ، په خپله د پوهنې کوشش وکړئ چې زه پوهه شمه، د هغې نه بعد بیا بل پوه یې کړه. موږ اکثر ځان نه یې پوه کړی، ډرتې ډرتې خبرې شروع کړو په یو ځای کې، خلک وایي هلکه بهی ته خو یې قلار شه، ته به منزله نه راځې، ځکه ستا الفاظ ته چې دا څه وي اصل کې دا ستا زړه نه وایي، دا ستا مطلب نه وي، خو ستا سره الفاظ نه وي که نه. نو د الفاظو کوشش وکړئ، ذخیره الفاظ ځان له را پیدا کړئ، ښایسته ښایسته الفاظ ځان له را پیدا کړئ چې تاسو په یو ځای کې لګیا یئ نو ستاسو خبرې به په هغې باندې ښې ښکاري، ستا په خبره کې به اثر وي، تاثیر به وي ستا په خبره کې. نو چې په کم ځای کې هم ته بیا بیان کې نو خلک به ستا نه متاثره کېږي، تا ته به وایي چې ستا په دې باره کې څه خیال دی. نو همیشه دپاره کوشش کوئ چې د ټولو خلکو رایه واورئ، کوشش کوئ چې وروسته پکې خپله خبره کې د ډېرو خلکو خبرې به را یوځای کړئ، د هغې نه به یو نچوړ راوباسئ ښایسته، نو ستا په خبره کې به اثر وي.